دا د الله نه سوال کوي چې خدای بیت الله شریف د مخکې غوندې ذات کی قسم دې داسې د خفګان خبره ده دا کورونا مصیبت سره راغی چې خلکو له بانې جوړې شوې او بیت الله شریف دروازې په خلکو عامې بندې دي په ډېرو قیدونو به زیم د پاکستان او بعض اسلامي ملکونو باندې اوس هم پابندي ده وی دا به نه راځي او بعضې ملکونو خلکو له اجازت دی هم بلا قیدونه دي پکې قینچونه پینچونه چې تاسو به ویکسین لګوئ او یو عمره به کوئ ډېرې به نه کوئ او مدینې شریفې ته چې ورځئ سلام اچوئ نو هغې به اجازت په موبایل اخلی بیا به موبایل ښایئ ورځئ به دونه ټیم به تېروئ یو سلام به کوئ ریاض الجنه کې فی روضة من ریاض الجنه صرف 15 منټه زیات به نه تېروئ یو بل نه به لرې مونځ کوئ طواف کې هم د یو بل نه لرې دا دومره قیدونه ولګېدل زمارونو مونږ ډېر پریشانه یو مسلمان ورسره ډېر پریشانه دی الله دې د مخکې غوندې چې څنګه مخکې بیت الله آزاد او هر څوک بدلل او طوافونه به کول خدای پاک دې هغسې اوس آباد کړي اوس که څوک لاړم شي نو بیت الله ته نشي ورنږدې کېدی د بیت الله نه بهر یې غټ دیوال تاو کړی دی د لرګي نه حجر اسود څوک ښکلولی شي نه حجر اسود ته څوک نږدې کېدی شي نه بیت الله ته ورترغاړه وتی شي نه ملتظم له ورتلی شي نه حکیم ته ورتلی شي نه د ناوې مبارکې لاندې ودرېدی شي او نه هغه بې شمېره طوافونه کولی شي خدای خبر چې امت الله په کومه ګناه نیولی دی الله ظلم نه کوي چا سره نو رب العالمین زیاتې کوي خو مونږ ډېر ګناهونه کړي دي مونږ ډېر زیاتې کړي دي قسم دې د حضور پاک د روضې مبارکې خوا کې به خلک ودرېدل او ویډیوګانې به یې جوړولې او تصویرونه به ایستل او د پیغمبر مبارک د مخې بېادبۍ به خلکو کولې چغې به خلکو والې شور به خلکو کو نخرې به خلکو کولې ریاکارۍ به خلکو ګورې یو بیا ودرو شا ماله تصویر وباسه هلکه ته دې له تلې چې ته دغلته تصویرونه وباسې او هغه ځای کې وباسه چې کم جومات کې حضور پاک منع کړې ده او د هغه پیغمبر مبارک مخکې وباسې چې کم پیغمبر فرمایي لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي نو خدای دې په لعنت نازل کړي نو ته هلته وباسې تصویرونه ظالمه نو موږ دا بېادبۍ شروع کړې او په مکه مکرمه کې بېادبۍ شروع کړې بیت الله ته به ودرېدو عام خلک او بل ته به یې ویل راشه باله شا به تصویر وباسه نو چې تصویر به ایسته نو پکې به پردی ښځې مرادې ښځې خو هم طواف کوي که نه او د قصده به یې بناوټ وکړه دکلاوه چې ورته وایي لاس به اوچت که او ترخ لاندې به یې سادر ووایي چې ګنې زه خو عمره کومه او د هسې به د دکلاوې دپاره لاسونه اوچت کړل چې زه خو دوا کوم نو ته په دوا کې ریا کې ظالمه خلکو ته ښیه چې زه دوا کوم د بیت الله په خوا کې تصویرونه ویډیوګانې دا ظلم خلقو او که الله خلق په دا ګناه نیولې دي ظالمان خدای مسلط کړل او ظلم شروع شو دا ولې دا مونږ زیاتی کړي دي مونږ ظلمونه کړي دي مونږ د بیت الله په خوا کې ګناهونه کړي دي نو خدای پاک مونږ ته په قهر شوی دی الله یې د ټول امت مسلمه دا ګناهونه معاف کړي الله دې د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي او بیت الله دې خدای هغه سیزات کې لکه چې مخکې به آزادو په لکونو خلق به لاړل الحج به وکړو په لکونو خلقو به طواف وکړو په لکونو خلقو به عمرې کولې په لکونو خلق به په عرفات کې پراته وو خدای ته به یې جړل او چغې به یې والې دا په لکونو خلق به مزدلفه کې سرتور سر پراته وو سار وختي به خدای ته جړل او دا په لکونو خلق به درې ورځې جمرات شیطانان ویشتل او طواف زیارت او طواف ودا او یو جشن و دینی جشن اسلامی جشن د خدای او د رسول د طریقې لاندې مسلمانانو اغار سبندي مخصوص کسان دي 50,000 او 60,000 هغه د هغه سعودي خلک چې سعودي کې کم رهایش پذیر دي اوس د چا باندې به حج فرض دي غریب نشي تللی ولې پابندي ده کورونا ده چې په چا عمره لکېږي نشي تللی دا عجیبه حال دی عجیبه مسائل دي زمارونو مونږ پریشان یو دې خبرو سره چې دا ولې د مسلمانانو سره دا لوبې کېږي ولې مسلمان په دې غم باندې اخته دی او ولې مسلمان د خپل کور نه لرې دی ولې مسلمان د بیت الله د ښکلولو په ارمان دی چې خدای بیا به کله هغه وخت راځي چې بیت الله ښکل کړم مسلمان د حجر اسود د ښکلولو په ارمان دی چې خدای بیا به کله حجر اسود ته رسم چې دی ښکل کړم او مسلمان د میزاب رحمت د لاندې ودرېدو په ارمان دی ډېر غریبانان دي چې حج په فرض دی تللی نشي په دې کې به مړه شي دقسې
بازان سره د حج فریضه قبر ته یوسي مارونو ډیره ګرانه خبره ده ډیره لویه خبره ده او یو اسلامي ډیره لویه پریشانی ده الله دې امت مسلمه دې پریشانی نه په امن و امان کې وساتي نو د مارونو حجر اسود دې دپاره دی چې داسې انسان ورته ودرېږي او ښکلې کي رسول الله مبارک ښکل کړی دی او که ښکلولی نشي نو لاس په یوسې هغه ښکل کې که دام نشي کولی نو کونټۍ یوسه هغه ښکل کا خو دا ټولې اوس ګرانې دي د لرې ځای نه ورته لاس ونیسه مخامخ دې ته استلام او پړک کې دا راوله لکه چې ما دا لاس به د حجر اسود د پاسه کېښودل دا یو استلام ورته ویل کېږي نو چې کله حجر اسود ته راځي استلام به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود عینان سترګې به او د ده به ژبه ینطقو په هغې به به په هغې به دې خبرې کوي او چې چا د حجر اسود دغه استلام په سچه کړي د ریا دپاره نه او د شریعت مطابق کړي بې شریعت نه نو دا حجر اسود به د هغې انسان دپاره د خدای په دربار کې ګویي کوي دا خو ډېره لویه خبره ده دغه حجر اسود پیغمبر مبارک فرمایي ګناه ځان ته داسې راکاږي مونږ یې مثال ورکوو لکه مقناطیس چې اوسپنه ځان ته راکاږي نو حضور پاک فرمایي سودته خطایا بني آدم د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی د انسان د سر عمره کاڼې دی راواغېشته او دی په هغه ګوټ کې ولګاو اوس سعودي حکومت د هغې نه د سپینو زرو یو کاسه تاو کړې ده هغې کې د انسان سر ورځي چې کله هم ته حجر اسود ښکلی کاسه د سپینو زرو هغه غاړه ونیسي بنده او سر وردننه کړي او ښه په اطمینان باندې ښکل کړي په سجا په غلطه طریقه نه په حجر اسود به څونه ګناهونه کېدل دا الله موږ په دې ګناه نیولي یو خزی با غون له سړی به ورتل او داسې به په حجر اسود باندې ورغون شو داسې چې هغه به شریعت نه خوښوله ښځې به په سړو کې دننه پردی ښځه د پردي سړي سره جنګېدل په شریعت کې جایز دي ولې د سړو حق شته او د ښځو حق نشته هلته به یې رټلې تا خواشه ای خورې زه خو درته وایم چې مه کوې د سړو په منځ او د مارونو یو بل شی یو اجدها خامار و پکې هغه خامار چې به کله سر روچت که کله به سر روچت که او په دیوال به کېښود او خوله به یې وازه کړه نو ټول خلک به ته یارېدل او تاریخ لیکي لکه د کټي عمره سر یې و د کټي عمره نو څوک ورنږدې کېدی نه شو پکې خامار هم دی او خلکو وی دا خو دا بیت الله دی دا نړول به څنګه مونږ کوو دا به څنګه نړو د چا لاسه موله نه ورتلل نو یو ځل یو لوی عقاب راغی مارغه اوس هم د دې ځنګلونو کې غټ غټ مارغاني او غټ غټ مارونه په پنجو کې ونیسي چیرپاري کې وی خوري یو غټ عقاب راغی او دې اجدها سر روچت کړی او د بیت الله په دیوال د پاسه یې ښودی او خلکو به هغه د اجدها سر روچت کړی تماشې له به خلک ورتل او دې کې هغه عقاب هغه لوی مارغه راغوټه شو او د مارې په پنجو کې اوچت که ویې تختاو ټولو خلکو ولیده د خلکو دړه نه مار یاره ختمه شوه بیا هم د خلکو له کې یاره وه یاره دا بیت الله چې روانه وسې نه خفه نه شي الله خفه نه شي نو بس یو قریشي ورغی هغه وی مونږ خو یې د بېعزتۍ په خیال نه روانه وو مونږ خو یې د جوړولو په خیال روانه وو بس ورغی او بیت الله ته کوداله ونیوله او بیت الله یې روان کړ بیا نور خلک هم ورغلل نو بنیادونه یې ولا وکنستل اوس هم زما وروڼو بعضې خلک جومات له ګوتې نه وړي جماعت کې اکثر د دې توتکرو جالي وي خلک ولا ګوتې نه وړي یا راسې نه څه نقصان راته ونه رسي نو په کور کې چې د توتکرې جالي او هغه روانه نقصان درته رسېږي څه او څوک وایي نه دا توتکرې سپرګان دي ما لکه دي په کوم جومات کې چیله و اعتکاف کړی دی دي د کوم پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده چې دا زبرګان دي خو مارغان دي نو جومات په مارغانو کې ساتې چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي او دویم اغل کوي نو لاندې چور جومات یې د غلو لړلې وي نو جومات کې مارغان مه پرېږدی بیا پکې بچي واچي یګې واچي نو د بچو ورځو کې بیا لرکولی نه شي نو خلکو ته تکلیف وي مارغان توتکري جومات د دې څیزونو ځای نه دی جومات د دې څیزونو نه پاک ساتئ جومات خو د خدای کور دی او د عبادت لپاره جوړ شوی دی نو د حضور پاک زمانه کې چې کله بیت الله مکمل لرې کو نو ما دا وختي راته وایي چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې غټې غټې تیږې پکې راښکاره شوې د اوښان عمره ابراهیم علیه السلام هم په بیت الله کې دننه یو کوي ایستی او سر یې پرېښودی او د دې دپاره که څوک صدقه کوي
نو په دې کوی کې دننه به هغه صدقه پرتی نو هغه پیسې پکې جمع شوې وې. نو قریشو هغه هم راواغېشتې او حلالې پیسې را جمع کړې او د جدې په دریاب کې یو بحري جز مات شوی و، غرق شوی و، د هغې اوسپنې او د هغې تختې هم راوړلې، هغه یې پکې استعمال کړلې. نو بیت الله چې جوړو پیسې کمې دي حلالې، نو دا د حتویم دا ځای اعتبار پرېښود. دا اوس چې کم حتویم دی د اعتبار پرېښود چې حجر اسود خواله راورسو. نو حجر اسود به ږدي، وی دا به څوک ږدي حجر اسود؟ د یو قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم. جګړه جوړه شوه او زما رونو دومره سخته جګړه جوړه شوه چې هغوی وینه راواغېشته، هر قوم وینه، او په کاسه کې او لاس یې پکې ومنډه. د هغې سخت قسم به ده و، چاته به مضبوط قسم خوړه نو وینه به یې راوړه او لاس به یې پکې ومنډه. ای وی دا د ما لاس په وینو کې لتاړ کو، هله به صبرېږم چې یا خپلې توی کړم او یا پردی توی کړم. نو د یو قوم مشر په وینو کې لاس ومنډه، نو خبره سخته شوه. بیا یو څو مشران رالل، هغې ویې لکه یو فیصله کوو، دا خو جنګ کېږي او غر کېږو. سر وختي چې جومات ته څوک لومبی راغی بس د هغې اختیار دی، که په خپل ږدي او که هغه په بل چا ږدي. نو څوکیداران غلامان یې کېنول، لومبی جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په قسمت دا خدای پاک یې ښودی، دا پیغمبري نه ده میلو شوې. څوک وایي د 25 څوک وایي د 45 کال عمر دی دی وخت. رسول الله مبارک څونه هوښیار دی، هغه وی او ټولو چغې کړه جاء الامین جاء الامین، هغه امانتګر یې راغی. وی څادر راوړی، څادر یې راوړو او د ټولو قومونو مشرانو چې قسمونه کړي وه هغې راغونډ کړل او حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو راواغی په څادر کې کېښود او ټولو ته وی څادر په لس کې ونیسئ اوچت یې کې، د ټولو حصه به وشي بیت الله اوچتوالی کې. ټول خوشحاله شو، څونه ښکلې فیصله وکړه. پلس کې ونیول دا څادر یې اوچت کړ، حجر اسود اوچت شو. بیا حضور پاک مبارک په خپلو مبارکو لاسو راواغېسته او هغه ځای کې کېښود. نو بیت الله شریف جوړ شو د پیغمبر علیه السلام زمانه کې. خو د حضور پاک یو ارمان و، هغه وی زړه مې غواړي چې دا بیت الله واپس روان کما، یو خو دا حتویم پکې راګیر کړم چې دا قریشو اعتبار پرېښی، او دویم دا چې دا درشلي اوچته ده. اوس هم چې تاسو حتویم له الله تاسو بوځي نو چې لاندې ودرېږې نو ګوتې به اوچتې کې نو لاندې درشل ته به دې رسي. نو دا درشل اوچته ده، نو له مې غواړي هغې به دکه اوچته وساتله چې څوک یې خوښي وردننه کېږي به او چې څوک یې نه خوښ نه به یې پرېږدي. نو له مې غواړي چې دا درشل وله لاندې کم، ځمکې سره یو شان کم، او بل مېړه دا غواړي چې 2 دروازې وله کېدم، په یو به خلک وردننه کېږي په بله به تېوځي. خو یاره کې اوس روانومه نو چې د چاړه کې څه کش پش رانه شي. وی به چې هو زمونږ د پلار نیکه دین دې ختم کړه، اوس زمونږ د پلار نیکه بیت الله هم روانه. نو هسې نه چې ته چې دا د 3-4 ورځو نوي مسلمانان دي د هغې زړه کې څه وسوسه رانه شي، نو دا چل یې ونه کړه. نو بیا چې کله عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له خدای بادشاهي د مکې ورکړه، نو هغه بیت الله شریف پوس پړدو او چې د رسول الله مبارک کوم ارمان و نو په هغه ارمان یې جوړ کړه. دروازې لاندې کړه، د 2 دروازې یې کړې او حتویم یې مرادن نه کړه. نو بیا حجاج ابن یوسف راغی، نو هغه حمله وکړه په عبدالله ابن زبیر، نو هغه شهید کړه. نو هغه وی چې د عبدالملک ابن مروان ته سوال جواب ولېږه، وی دا بیت الله د هغه بادشاه وی د لاس بیت الله روانومه، وی روان یې کړه. نو عبدالله ابن زبیر چې کوم جوړ کړی هغه روان کړه. نو د حضور پاک زمانه کې چې څنګه هغسې واپس جوړ کړه. نو چې عبدالملک ابن مروان راغی نو چا ورته وی چې دا خو عبدالله ابن زبیر د حضور پاک د خواهش مطابق جوړ کړی و. نو بیا افسوس یې وکړو یا خو بیا موږ نه غلطي شوې ده. نو 10 ځله خو دا جوړ شوی دی او 11 ځل په 1630 هجری کې 1630 هجری کې 1630 هجری کې دا چې کوم دا ترکو بادشاہ سلطان مراد سبکتگین دا ترکی بادشاہ خلافت عثمانی والا هغې بیا جوړ کړی دی. نو موجوده بیت الله دا د 1630
د هغې د جوړ دی د سلطان مراد سبکتګین د لاسه. ټیک د سعودي حکومت پکې څه نورم څه ویښونه مضبوط کړي دي، دننه پکې ټیلونه جوړ کړي دي، دوه چته کړی دی، دروازه ولا د سرو زرو کړی ده، ناوه مبارکه د سرو زرو ده، غلاف پې بدلی او هغه تیږو کې څه زیړ غوندې څه شی یو ځای کړی دي، میخونه پې والي دي چې دې ته نقصان ونه رسېږي. اوچت څومره د ځمکې نه؟ تقریبا 14 میټره د ځمکې نه به 15 میټره اوچت دی، د ځمکې نه 15 میټره اوچت دی او 12 میټره پلن دی. نو بعضې غاړې 12 دي سره پاسه سنټي میټر دي او بعضې څه 11 دي سره پاسه سنټي میټر دي. دا بیت الله شریف دی زمارونو. بنیاد ابراهیم علیه السلام په څلورم ځل جوړ کو. دا د آدم علیه السلام هغه څوک نه یادوي، د شیس علیه السلام هغه څوک نه یادوي، او د ابراهیم علیه السلام دا وختو بیت الله شریف خدای یادوي. ولې؟ ځکه قرآن د ابراهیم علیه السلام د جوړولو ذکر کړی دی او د نورو ذکر یې نه دی کړی. څومره لوی منقبت خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام له ورکړی، څومره لوی. حضور پاک مبارک چې کله هجرت کو مدینه منورې ته، نو چابیانې د بیت الله شریف چې وې دا عثمان ابن طلحه سره وې، دا د بیت الله دروانچی دی. او هغه وخت کې هغه کافر و مشرک و. رسول الله مبارک ولا ورغی، عثمانه زه هر کله چې خدا مکه پرېږدم ځم او پړه مې یو بیا پته نه لګي چې زه مکې ته راشم او که نه. ډېر ګران کار دی، یوازې د پلار نیکه کلي پرېښودل نه دي. ګورې ښه بیت الله هم دی پکې، حجر اسود او زمزم هم دی پکې، صفا او مروه هم دی پکې، او د نیکونو د پیغمبرانو علاقه ده. نو ډېر افسوس سره راوویسته، وایي ته مهرباني وکړه یو داسې ټیم کې څوک نه په شپه وي او که د غرمې وي، نو ما ته لږه دا بیت الله دروازه کوله وکړه چې وردن نه شم. چابیانې تا سره دي، زما پته نه لګي چې بیا به راشم او که به رانه شم. هغه کور ته ننوته او چابیانې راواغېشتې، وایي دا دې را سره دي، اختیار زما دی که زه کولاوم او که نه کولاوم، خدا دله نه کولاوم، دا خپل کار کوم. ډېر لوی افسوس حضور پاک پړه یوړ، ډېر افسوس. ظالمه دا خو د ټولو شریک کور دی، او که زه پیغمبر یم ته ما نه منې، نو د دې ملک خو یو، د دې وطن خو یو، قوم خو م یو دی که د خدای ظالمه راته کولاو که که نه تا نه پې څه دي. ډېر افسوس سره وی دا چابیانې نه کولاو. رسول الله مبارک ته القاو شو، ورته څه وی؟ وی عثمانه یو ورځ به راشي اشاره به در کوم چې چابیانې راوړو، په منډه به یې راوړئ، را به شي یو ورځ بیا به ته انکار نشي کولی او ما ته به یې کولاوې. ځه وایي خپل ملک کې دې وس نشته، خپل کور کې او دونه غټې غټې دعوې کې. نو چې د غار ثور نه کله ووته، حضرت ابوبکر صدیق فرمایي وی زه روان وم او نبي سلام به دې مکې ته بار بار کتل او ژړل، سترګو نه اوښکې بهېدل، شا ته به یې کتل، مات یې به کې څه خوږی ما ته نو، ما حبک الیا څه خوښه مې نو، ما حب البلاد الیا په ښارونو کې راته څه خوښی نو. افسوس ارمان او جړل ډېر ګران کار دی چې د خپل کلي د وطن او بیا د بیت الله غوندې دی نه څوک دی چې 53 کاله دې پکې تېر کړي دي. ارمان ای بیت الله ای مکې ارمان، که ستا قوم نه وې ایستلی که نه، ما سکنتو غیره کې، نو ما به ستا نه بار جون نه وې تېر کړی، ستا قوم مې وبس. نو په ډېر ژړا او په ډېرو اوښکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووت او بیت الله ته به شا ته کتل. نو چې مکه شریفه کله فتح شوه او حکم یې وکړه مکه فتح شو، ګیر چاپېره بوتانو هغې ټول مات کړل. نو عثمان ته یې ویې راشه اوس، نو هغې یې راوغوښته